سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د پوځ پخوانی قومندان سمیع سادات وایي پر افغان پوځ د بهرنیو مرستو ناڅاپي درېدلو، له طالبانو سره د امریکایي معاملې او د افغان سیاستوالو اخلاقي سقوط د افغان ملي اردو د سقوط سبب شو. هغه ویلي دي د حکومت د سقوط په وخت کې امریکا بشپړه مرستې کولې له طالبانو سره، او طالبان یې غوښتل چې افغانستان ته راولي. د دې له امله یې له دوی سره مرستې کولې، غوښتل چې د حکومت ترمنځ لاړ شي. دا څرګندونې تېره ورځ د افغانستان پخواني قومندان سمیع سادات په خپل ویډیويي پیغام کې کړي دي. بلې خواته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې سبا د یکشنبې د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 105مې کلیزې په مناسبت په ټول هېواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده، او ډېرو افغانانو په دې باندې خوښي څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې امید دی نور هم طالبان داسې ښه کارو ته دوام ورکړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.